أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تحقیق کول باندې پیل وکړم دغه سره د شپږم درس دی رایټ کلیک پراپرټي په دې کې لږه موضوع پوتې وکنه د دې نه پوتې وا ته دې پر موضوع پوتې وا په دې کې دا کمانډ دا په کنه دې کې دا څه ته خیم دا کمانډ یا سټ اپ کنټرول پینل کې لکه ولکه وظیفه په ورګم ستاسو د کول معلومات کې دا په کمانډ دا وایي ورزش پکې دی ها ریفریش تا ورته جو پیسټ تا یو پیسټ سپیشل دی نه پیسټ شورټکټ د پیسټ او د پیسټ شورټکټ په مانس کې فاست دی کنه پیسټ یو شای د ورشي زنه راوړل یا کپی کول انتقالول په بل ځای کې ځای په ځای کول دا پیسټ دی کنه چې اصلي فایل پروت وي بل کپی راولي وي کچې ته کا اصلي فایل ختم شي ا کپی ته وروړي پیسټ کړي پاکه ته کور پراټي مثال ا کپی فایل چې کوم پیسټ کړی وي کوم ته انتقال کړی وي کنه هغه ځې په ځای کړی وي نو هغه فایل چې دی د اصلي فایل غو نه کور کې کدا اصلي فایل ختم وي راشه په کې ته دا کوم معلومات چې نه خو په کې ته هغه فایل کې کور پراټي دا پیسټ شورټکټ به دا مطلب دی پیسټ خو لغوي معنی سره خول دي یا نسبول دي کنه شورټکټ خو د یو شورټکټ غوندې وي لاندې شي کنه مطلب دا کوم چې کاچې ته یو شاید تو کاپی کړو بیا د پیسټ شورټکټ کړو یار ته جوړو بیا چې تاسو پر هغه اصلي فایل اته کې موجود وي ته به دا پیسټ فایل د کین پیسټ شورټکټ ځای ته به د فایل کې کولای کچې به کې زیو ته به کبه کوم چې هاشه وګړي خو کچې ته دا وګړه چې هغه اصلي فایل چې تو اکین فایل در کاپی کړی دی نقل کړی دا کې پیسټ کړی دی هغه فایل د ختم کړو بیا دا اصلي فایل شورټکټ د کورن کې دا به میسج درکوي یا دا فایل دا شوی دی چې کچې ته دا دوه ډیلیټ کړی دی په ریسایکل بین کې پروت دی بیا په میسج کې دا فایل دی دا په ریسایکل بین کې په غوړې چې ریسټور کوي کاوه چې کارشتو ټکو افعال به تحفظ دي تلټي مربوطات د کوم زند ار کپی کړی وي هغه شکل ګور کی کچې دا څه کبین نه ختمو نو به ول میسج درګوي دا فایل مکمل شو غوړې د شورټکټ کې ختم شي غوړې چې ختم یا ختمواج کې غوړې چې نه ختم نه ختم کی خدا عملی کور پکې دا باندې اول پیج باندې اول دا پیج پیش خو مثال یا یو فولډر نه یا مثال خبري هر د نه لاندې فولډر نه خلک کله فولډر نه کوم شهر خلی کله ډرایو نه کوم شهر خلی کله یو اس بي نه خلی کله د جهاز شي خلی جهاز کنیکټ ته خو شي مثال د فایل د نه خلک جهاز هم خو خنه مثال مدا غوړ فایل خو خو دا کاپی کوم دي نه کاپی دا ډیسټابي پیسټ کوم هاي دوار کمونه پارت اوس پیسټ او دا پای دخلو سواشن کا تغیرات فکر ولن خاص فکر ولن په ګړا شن کنه مثال چې به کوم په کې زیاتو مثال دا چې په ګړنګاون یا رنگ ور کوم کنه هغه چې به کې ته په ګړا شي او که تا اوس دا غوړه کنه چې هغه اصلي فایل چې دا آی ختموم او دا د تغیرات څه کوم څه نو خو وزر ارسنګ دا کې د کوم څه فایل چې مرکه به کړی دی دا فایل وکنه دا ډیلیټ کوم ډیلیټ وکړو و دا هغه فایل چې کوم یو د کې پیسټ کړی دی په دې ډول سره کور کی کوم مشکل نه به ګرځي هو اوس دا وظیفه د پیج وکنه یو شاید مربوطات نه لري په ځکه د په ځکه کې اصلي فایل وجهه چې ما د لوټ شیا ا کاپی چې کوم ضروري انا ختم کی هغه ورن پیغام کور کی خو دا به داسې وکړه کنه چې زه نه په لکه په کای پیج کوم وخت بیا سره کوم زه دا فایل خلنج رو خلن کده کنه کاپی کوم دغه فیس شورټکټ یو غاډه ته خان خو کاپی کوم د دې کاپی وکړو خاطر سټاپ دا او د سټاپ نه تیار پیسټ شورټکټ و دا پاره ویني ادي په خلاصيږي
خلاص نقدر كم شاب كلام قوي مثال سري بيك أدي تغييرات كروه سايج كروه مثل كنا وده فايدة بندوام داغا إدي تغييرات بداغا شركة فايدة كسيبلو وس ورسان آغا فايدة تأكيم زنا من داغا كبي كره هو فايدة ورسان جا دا ديليت كم ديليت مو كنا وس ورسان إدي كي شركة فايدة ورسان بدام جا كليك وكم إذا كم فايدة تريد ديليت كره دايم لا ترولا بري تشيل الشاشة فور الكمبيوتر بس كابين كفروت تاي وغوري تداغا فايل كلوز كي أول فتداغا فايل شيء كي هذا كان كنا ده ريستور كي كاجي ريستور كدو ده ريستور بتن جوالو ده بتن تكين زي كنا فايل كفي كره هاي ده ريستور سب داغا فايل إغز دلوشي كلاجي ده ريستور بنا كليك وكم كغوري نا ديليت كا چکا ديليت بتن دوالو شفكر فايل بما دلوشي كا كيسال تقولو सबका बादी हालत है पुत्री वो तो नहीं रिस्टोर कल रिस्टोर बटन में क्लिक होकर मतलब आगा फाइल बाखलूस की आकिम फाइल मुझे करे हो या कि मर बता फोल्डर तो बड़ा है दा मतलब कभी आता है मशवाल तासे तो वो दफा फाइल सिला इधर से कहीं ना मैं डिलीट बोल रहा हूँ रिसेट कभी ना मैं चेक लो इधर इम्प्टी दक्के में हाथ हूँ वो सब यार ताका बाखलूस हम ऊपर بيا متى يا متستور مسنور كي بيا هي شيء بدأ دا أكيد مسج رولو إن فايل تو كده هو كنا دا نفر سيكا بينكشتا نفر كمبيوتر كشتا نوبل كشتا كنا تو غوري شدا أكيد شكر دا دشتا برو تايم دا برو تي كمان ضروري نجيو تفتي بايل خادم شو فشكر بايل كنا كل بلاش أنا كده بس يكبر كذي بقى مجبور يا ماذا يصير يستكلو يس فيس رف شوكي شركة بمعذر بشي فري خاطرني إذا سخطنا شو نرسي كبنت لولو نبغى كمبيوتر كبدو شلو إذا قفش شركة داغا وزي بعضه خو إذا بلا قاعدة داغا تو بعض وقتنا كي ياسوك دارس كسي يا لرنين كسي كنا وش ما كمبيوتر كبروت فيها ده هدس كبروت فيها ده بلاش كبروت كنا USB كي तो गोड़े जितागा लर्निंग या दाते बल वीडियो नहीं दिखा ना गोड़े जिताते फुटेस्टा बने तो रोक लम फुटेस्टा बने वायरस बने कसम खुद मर वाखा नहीं भी मिसाल ला जीबी शोल जीबी था बल देखे फेस बला पैदा इदारा दो या फेस शॉर्टकट चिदा है ना दा का चेता तो रहा है USB के डेटा भी वीडियो नहीं या हार्ड डिस्क या बोलते कि मिसाल ला 100 GB दो 1.5 GB दो 15 GB दो करना वो तो 1.5 GB तवज़ ना बढ़ता कभी कभी फिर डेटिम नहीं करना तो रवा खान नशा ये मिसाल टूल तवज़ ना कभी कवा बोलते कि बेस्ट कवा इधर का तफावत एक है वीडियो ना चाहिए मिसाल ला GB 100 GB इधर ना कभी तो खला फिर शॉर्टकट कवा चाहिए किन से क्या मिसाल स्टाफ चाहिए पहले क्या चाहिए फिर शॉर्टकट तो Poka marke yani foskantu ka igaz darujin. Suno ka na. Waxa nasi balla ci computer ke capacity kamale je kibe خبر يو تخان وصامي تخان وإخي أنا قلت خاصة كذا تخو خليها دار فقط الكلام جنا كلا دي كورت أنا خاصه بيتا شكل خاتم का मतलब कंप्यूटर गलत नसी या कंप्यूटर में बुजुर्ग वाली या इतना मसरूफ की न दा खबर अगर असली पाल बंद कर की तब तो असली मौजूद ही करना हमें तो काफी सरवरी वो दामली कर दब का हो जो दिस पीसी तसम इधर दम सा जो पुगार को फोल्डर है दा निमित दार को ना हो वो दाम को सो हो दा कभी कौन काट में को वो तसन डिस्टर्ब दा डिस्टर्ब इन पेस्ट शॉर्टकट उस आका फाइल से मूल खोसे उस एक कैपेसिटी आका तो उस कर दी कैपेसिटी का देखो इधर से मेरा दो 2.8 जीबी तो कना साइज है फॉर डिस्क की साइज वाले जे कना उस आसान जब की मर का पिकाड़ा या उस दा फाइल का सन द शॉर्टकट प्रॉपर्टी दा सन को समझ नहीं वाला जाए नमी जिंदगी वाला है हां वो कला तो वदर है كذا إذا هيك صار فوتوشوب من يمكن زين نبرة خال لا تشوف فايل فلوس كم هذه فايل كده ريكارد كذي عادي كورب كعادي ولا मतलब وجه सब रब जीबी डिस्टार्ट रब डिस्टार्ट पे जिन्हें नहीं वाले करना मैं वो कंप्यूटर बुझ जाती मैं कंप्यूटर मस्त वही नो जे पे शॉर्टकट वादा कर दो
مطلب سره ورته چې هر ځای مثال له خبرې غلې کوم ځای کې فایده ورې په هر دغه کوي هغه خبر خو نو کمر په لغوي معنا کې دو نو دی په نو کې بیا دا مې دا کوم ډیر موجود دي هو او تر دې ځفره دا نه په دې خاطر ولا کا تاسو مخطب دا هغه کویک اکسس ته ویلو کویک لن کنه دا عیناً اغون د کورګي سره کم دا اوس غوړه چې زونه فراوس یو پروګرام زه ډېر کراوم کنه ور پروګرام زه ډېر کراوم چې ورته سٹارټ بینو ته سم یا رن ته سم یا مثال سرچ باکس سم په پیدا کوم یا بعض پروګرامي کنه چې نو مې نه وته کمپیوټر کې وی مته نو پات لګی نه او ته په صفر واخد ورنوي هغه د پوره ته غوړه چې مثلا په سٹاپ باندې هغه کان داسې وی چې ویل کسره کم تا یو دې کې هغه چې وی پروګرام یا سافټویر اینا اعلان کړو خلا هدي لپاره بل لکه فولډر ورې د پلان طریقه ورې بل د کې پروګرام چا ورې ته دې کې پلان طریقه وډاکي خو سره کوم ملي نه کوي زمالي په فولډر کې پرامټر ته نیو ترسي دا بیا خو فولډر کلو سم هم ته فولډر کلو شولو مطلب وشوري بل فولډر ورې مثال بل فولډر نو بل به دې کړی کمانډ دی دا شارټ کټ دی ویني دا بدا شارټ کټ کې بدا خبره دو چې زه غواړم چې دغه شارټ کټ په تروز نه پروګرام ورنم کوم ځکه مثال زه څنګه براوس د براوس کلیک د براوس کې زه غواړم چې پروګرام دا پروګرام یې خو انسټال کړي په سی ډرایو کې کنه په سی ډرایو پیدا کو هغه د پی سي کې وي په دا وینډوز 7 کې دا مې کمپیوټر وي دا کې دا وینډو 10 کې د پی سي مې کلیک کوم دا کې اصلا سی خو پیدا کوم ډیسک ویني سی ډیسک مې جوړو دا کې لیکن یو مربوطه پروګرام کوم پروګرام فایل کې هغه پروګرام کوم جاري پروګرام مثال زه غواړم چې تاسو وکم مثال دا پروګرام جار شوی پروګرام نن دا مې ورخو په شان جار شوی مو دا ورلو یا به دا اوکې کلیک وکړو خو کنه بعد جو نیکسټ کای نیکسټ ورو بیا دا کته نو مار کاش نو د ورخو فینیش نو دا پروګرام نه شارټ کټ دی دا دې پروګرام باندې خلاص واشي مثال دې پروګرام باندې خلاص کا مثال لاس سره کومه ته تاسو شارټ کټ پروګرام جوړوي دا پروګرام چې ته پاتې نه لګي سافټویر ته کنه انسټال کړی دی چې نو مو کوم سافټویر دا او د فزیکي وای دغه ته په کلاس کې د پیس دې شارټ کټ په تر سره ازونه پر یو پروګرام مستقیم نه غوډه کې نه ورځ نه ته دې بدل کړی چې بل او د امر کې نه وي مو ته په نه پروګرام دی کنه یو کوم پروګرام وي ته ټیم باندې د سټاف ته پروتي دې دا وځي پاتو بل دا مایکروسافټ ایکسل ډیټابیس دی کنه لکه سره کوم څه دا اپس پروګرامونه کوم پروګرام د ډیسکټاپ ته وړاندې کنه چې شارټ کټ په درکاش کې دې نه ادم چې کلیک وکړي هغه پروګرام ودرځي عادي پروګرام د لکه سره کوم دا پروګرام شو لکه سره کوم چې اپس پروګرام کې پروګرام خو نه داسې وخت شي دا وځي پات هو خدا کې کوم پروګرام ته غوړي د ټول په هغه طریقې زموږ غوښنه ورډ ډاکومنت دی کنه دا مکتب ورډ د یو ډاکومنت دا ډاکومنت دی ډاکومنت اسناد دي هغه عادي ورډ باندې کوي لکه سره کوم ته هغه کوم ته کوي لکه سره مې ته دا کوي چې نه زه مو د ډیسټاپ باندې زه غوړي د کوم پروګرام دا شارټ کټ کې ته ورته کنه زه اوس پروګرام د بسن کنه او یا مثال د دې نه مثال ارکش کا دا د کیو د پیدا کوا بیا ارکش کوا کنه اته لا رات لیکه نیو تاسو کوم پروګرام ایکسل باندې ورته نوٹ پیډ غوړي ورپیډ نوٹ پیډ ټول لکه موجود دي څنګه د پلان طریقې راخوته شي او ورپیډ نو خلې مثال کې کوی درلو ویني ایکسل ان ایکسل شیټ ته کنه مکمل اپ ډاکومنت عادي ډاکومنت ورلو دې دا وځي پټو هو بل دا په پروګرام دا نه را پاتې دا یو دا وینرا را به دا خندا دا دي دا وینرا نه فو فولډر دی دا یو خبره ده فولډر دی خدا فولډر دا دی فولډر چې دا کوم ډیټا چوس دی په کمپیوټر کې کیپیسټي ځته نسی زید نسی سب وسلې وایرس وي ور تاثیر کې وایرس خراب واشي او ته دې غته په غنښ ورکولای کنه پاسورډ غلط پتا غنښ ورکولای دا وینر چې دا داسې غدای پروګرام دی چې بدا پروګرام کې کومه ډیټا ورشي کمپیوټر غزه کام نسی وایرس نشي کولای
ډیټا نه خرابېږي نو دې پر مڅ شو دی نه یو خبره ده فقط یې غونډه کنه هغه پاسورډ ورته ثبوت دی ورکه دا کې کورکینه بده کې یا په کې انسټال کوم وینر پاسورډ طریقه به زبده په هم په خاطر دا کې پاسورډ ګورنه وکي اته وینر چې وخت هغه کې کورک دا پاسورډ ګورایته په وګورئ نو دا یې کور دی دا کمانډ یې دي کنه دا یو display personal یو ډسپلی سیټینګ یو پرسونلایز دی کنه دا د نه یم आज के दा اخر بترتيب كي تخاندا بدي سيتنج دي عشتا شيء عبارة خو داس بكذا دا داس من ترتيب سلوشي سيتنج دا کا عشتا خو डिस्प्ले आगा खबर तो हो डिस्प्ले साउंड में क्लिक ओके मुस्तकिल तो ये गता भी दा advanced command दा किस्ता advanced command दा موجود हो personalization किस्ता हो دا مثل بدلا داس بلک ترتیب تو برباري کداس کو وای د داس نه کار وټي داس کې بس کو تو ته بداس وای شي ریکارډ وای شي کنه نو بده خطر مې څه بداس قدم په قدم وځي شي اول مې شوري د نوٹ پیډ نه کې پاسورډ پیډ بس پاسورډ پیډ دا خلاص کړو هغه نه بعد مې سیټینګ ته خلې